دا ویډیو کې به تاسو ته دربخیم چې تاسو څنګه کولای شئ په خپل آیفون موبایل کې ایپل آی ډي جوړ کړئ. او دوستانو لکه څنګه تاسو انډراید موبایل استعمالوئ او په انډراید موبایل کې تاسو له پلی سٹور څخه کوم اپلیکیشن را ډاونلوډوئ نو هغه ولر له تاسو څخه جیمیل اکاونټ غواړي. اولر به تاسو په هغه کې جیمیل اکاونټ خلاصوئ بیا تاسو له پلی سٹور څخه کوم اپلیکیشن را ډاونلوډولای شئ. نو دغه رقم کله تاسو آیفون موبایل استعمالوئ او په آیفون موبایل کې تاسو له اپ سٹور څخه کوم اپلیکیشن را ډاونلوډوئ یا په آیفون موبایل کې کوم بل سرویس استعمالوئ نو هغه ولر له تاسو څخه ایپل آی ډي غواړي. تاسو به خامخا ایپل آی ډي کې خلاصوئ. او دوستانو زیاتره کسان د بل چا ایپل آی ډي په خپل موبایل کې خلاصوي. نو تاسو د بل چا ایپل آی ډي په خپل آیفون موبایل کې مخ خلاصوي ځکه چې چیرې له تاسو چې تاسو د آیفون موبایل پاسورډ یې او تاسو د بل چا ایپل آی ډي کې خلاص کړی وي نو بیا تاسو هغه آیفون موبایل نسي خلاصولای. او که چیرې تاسو خپل ایپل آی ډي کې خلاص کړی وي او له تاسو چې تاسو د آیفون موبایل پاسورډ یې بیا تاسو بیرته هغه آیفون موبایل په ډیره اساني سره خلاصولای شئ. نو په دې ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه درښیم تاسو څنګه په خپل موبایل کې د ایپل آی ډي جوړ کړئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم دغه طریقې چې فائدہ واخلي. نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو زیاتره کسان چې کله د ایپل آی ډي جوړوي نو لدی چې کریډټ کارت غواړي دی دا غلطي کوي د آیفون موبایل سټینګ ته ځي هلته اکاونټ جوړوي. کله تاسو د آیفون موبایل په سټینګ کې اکاونټ جوړوي نو هلته تاسو ته کریډټ کارت لازمي غواړي. که چیرې تاسو سره کریډټ کارت نه وي نو بیا تاسو د ایپل آی ډي نسي جوړولای. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ډیر اسانه طریقه درښیم چې تاسو بغیر کریډټ کارت بالکل فری د ایپل آی ډي په ډیره اساني سره جوړولای شئ. نو دوستانو د لپاره بل تاسو سره یو دانه جیمیل اکاونټ لازمي وي. جیمیل اکاونټ ډیر اسانه جوړیږي که چیرې تاسو نسي جوړولای نو ما په جیمیل اکاونټ باندې هم ویډیو جوړ کړی د موږ د جیمیل اکاونټ څنګه جوړولای سو د هغه ویډیو لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکم او په اول کومنټ کې به هم تاسو ته د هغه ویډیو لینک درکم نو هغه ویډیو تاسو وګورئ او یو دانه جیمیل اکاونټ تاسو ځان ته جوړ کړئ. کله تاسو ځان ته یو دانه جیمیل اکاونټ جوړ کړئ بیا په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي او که هر موبایل وي که آیفون موبایل وي که انډراید موبایل وي نو کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکئ ایپل آی ډي. کله تاسو د براوزر په سرچ بار کې ایپل آی ډي ولیکئ اول افیشل ویب سټ به تاسو ته د ایپل دراوړی وي اول ویب سټ به تاسو خلاص کړئ. کله تاسو دغه اول ویب سټ خلاص کړئ ګروپ دا سایت کې ته کریټ یور ایپل آی ډي اپشن ده په دغه کریټ یور ایپل آی ډي اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کریټ یور ایپل آی ډي اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته اوس له تاسو چې ډیټیل غواړي ګروپ دې کې اول د فرست نیم د اول نوم ولیکئ د لاست نیم ولیکئ دلته کنټریز ولا برثډے درچ غواړي دلته ایمیل درچ غواړي دلته پاسورډ دلته نمبر سو او دغه رقم دلته کوډ درچ غواړي. نو زه راځم دا خاني ټول ډکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی ما خپل مکمل ډیټیل کې ولیکل دلته ګور تاسو ډیر احتیاط کوئ. دلته تاسو ولر فرست نیم غواړي دلته لاست نیم غواړي دلته کنټری غواړي دغه رقم دغه برثډے به تاسو یاد ساتئ. دلته تاسو خپل اوریجنل برثډے ورکئ ځکه دوستانو کله سي له تاسو چې ایپل آی ډي رسي یا تاسو چې تاسو د آیفون موبایل پاسورډ یې رسي بیا کله تاسو دغه ډیټا برت هم پوښتنه دغه باید تاسو ته دلته تاسو خپل اوریجنل ډیټا برت ورکئ. ما پلان لزان ورکئ دلته بیا تاسو خپل ایمیل ورکئ. نو بیا سهار وخت تاسو ایپل آی ډي خلاصوي په یوزر نیم کې به دغه ایمیل ورکوي او پاسورډ تاسو سره پاسورډ ورکړئ هغه پاسورډ ورکوي. او بل دوستانو زیاتره کسان دلته پاسورډ کې غلطي کوي تر دغه پاسورډ نس تیرېدلی. پاسورډ به تاسو څنګه پاسورډ ورکوي ګوره پاسورډ به تاسو تر 8 کریکټر زیات ورکوي او په پاسورډ کې به تاسو غټي بي سیم استعمالوي کوچني بي سیم استعمالوي نمبر به استعمالوي او دغه رقم سمبول به استعمالوي. کله تاسو دغه ټول شان په پاسورډ کې استعمال کړئ په دغه دواړو خانو کې به رقم پاسورډ ورکړئ تاسو پاسورډ به اوکی سپورت به کې دلته بیا تاسو چې نمبر غواړئ خپل نمبر به ورکړئ او دلته وی ویریفای وذ ټیکست میسج اور فون کال نو به سمپل په ټیکست میسج کلیک وکړئ تاسو بیا په ټیکست میسج کې ویریفیکیشن کوډ راځي هغه کوډ به ورکړئ دغه به ویریفای سي اکاونټ به ویریفای سي. نو دغه رقم دلته دغه کوډ درته لیکلی وي دغه کوډ دلته تاسو کې ولیکئ هغه کوډ ما کې ولیکئ لاندې کنټینیو بټن ده سمپل به دغه کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګور اول ور تاسو ته تاسو خپل ایمیل ویریفای کړئ. نو هغه ایمیل ته شپږه د ویریفیکیشن کوډ لاله هغه ایمیل تاسو چک کړئ کوډ به درغلی هغه کوډ دلته تاسو کې ولیکئ. نو زه راځم خپل ایمیل ګورم. نو ګور دوستانو ماته په ایمیل کې ویریفیکیشن کوډ راغلی ما دلته کې ولیکئ لاندې کنټینیو بټن ده سمپل به د کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګور تاسو ته وایي ویریفای یور موبایل نمبر اوس تاسو موبایل نمبر ته کوډ درځي نو هغه نمبر ته کوډ درسي هغه ویریفیکیشن کوډ بدل تاسو کې ولیکئ. نو زه راځم میسج ګورم او هغه کوډ دلته کلیک کوم. نو ګور دوستانو ماته په دې نمبر باندې ویریفیکیشن کوډ راغلی ما دلته کې ولیکئ لاندې کنټینیو بټن ده سمپل په دغه کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو نمبر به هم ویریفای سي. نو انتظار ته کوز د موږ نمبر ویریفای سي. نو ګور دوستانو تاسو کتلای سي چې د موږ اکاونټ سي د هغه جوړ سو د موږ ایپل آی ډي جوړ سو دغه یوزر نیم دی دغه رقم کم چې روز دلته پاسورډ چینجوي دلته پاسورډ مر چینجوي سي کمی نور پرسونل انفارمیشن چینجوي نوم ور چینجوي نور شان مر چینجوي هغه ټول دلته تاسو ور چینجوي سي. نو ایپل آی ډي خو موږ سره جوړ سو وس راځو آیفون موبایل ته او په آیفون موبایل کې وس
دغه آی ډي خلاصو. نو دوستانو اوس راځو هغه اکاونټ په دغه موبایل کې خلاصو. ګوره په دغه موبایل کې فلحال یو اکاونټ هم نه ده خلاص. لزلان راځم دما په اپلوډ باندې کلیک وکړئ. ګوره یو اکاونټ هم نه ده خلاص. اوس راځو کوم اکاونټ مو وس جوړ کړئ هغه په دغه موبایل کې خلاصو. نو د لپاره به سمپل تاسو د موبایل سټینګز خلاص کړئ. کله تاسو موبایل سټینګز خلاص کړئ لاندې براسي لاندې به تاسو په آیټونز اینڈ اپ سٹور باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په آیټونز اینڈ اپ سٹور باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې موږ سره اول اپشن دی ساين ان په نامه په دغه ساين ان باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ساين ان باندې کلیک وکړئ لګورل تاسو چې یوزر نیم او پاسورډ غواړي. په دغه اول اپل آی ډي کې به دوستانو تاسو کوم ایمیل تاسو جوړ کړو الته په اکاونټ کې کوم ایمیل ور کړو هغه ایمیل به ورکړئ او پاسورډ خو تاسو الته کوم پاسورډ ور کړو هغه پاسورډ ورکړئ. نو زه راځم هغه یوزر نیم او پاسورډ ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلې چې ما د هغه اکاونټ ایمیل او پاسورډ ورکړئ لاندې ساين ان بٹن د سمپل په دغه ساين ان بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساين ان بٹن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لیګ انتظار ته وکړئ او تاسو اکاونټ سره هغه په دغه آیفون موبایل کې خلاص شي. ګور دوستان بیا دلته بیا وریفیکیشن کوډ غواړل تاسو کوم نمبر ور کړئ هغه نمبر باندې بیا وریفیکیشن کوډ زی هغه وریفیکیشن کوډ به خالد دلته کې ولیکئ. نو ماته وریفیکیشن کوډ رالی زه راځم هغه وریفیکیشن کوډ کې لیکم. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې ما هغه وریفیکیشن کوډ کې ولیکئ. نو تاسو کتلی چې ګوره د موږ اپل آی ډي چې ده هغه وریفاید سوله او د موږ اپل آی ډي په دغه آیفون موبایل کې خلاص سوله. نو دلته ګوره اوس تاسو له اپ سټور څخه هر شی مو خوښ و هغه تاسو را ډاونلوډولی سئ. نو دا آیفون 4S موبایل ده لیک سلو ده. نو اوس مو هر شی خوښ و هغه تاسو لدیزي په ډیره اساني سره ډاونلوډولی سئ. نو دغه رقم دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیره اساني سره کولای سئ د خپل آیفون موبایل لپاره اپل آی ډي جوړه کړئ. 2 منټ هم نه اخلي تر 2 منټ هم په کم وخت کې تاسو اوس د خپل آیفون موبایل لپاره ځان ته آی ډي جوړولی سئ. دوستانو کوشش وکړئ هر یو ځان ته آی ډي جوړه کړئ او خپل اپل آی ډي مو په آیفون موبایل کې خلاص کړئ. د کچېرې تاسو په آیفون موبایل کې مسله راسي پاسورډ درڅ هیر سي یا بل مسله راسي نو بیا بیرته تاسو په ډیره اساني سره خپل آیفون موبایل خلاصولی سئ. نو کوم ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه مو هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوم. نو ملایک په نور خسته ویډیوګان کې په دواګانو کې میات ساتئ. خدای پامان.